چې دا یو ډېر لوی ګربت و. موږ نه خو څه وخوته نور څه نه دي پاتې. دغه یو دوه میمیز دي په دغو کې انرژي لټوو که څه کې پاتې وو خو هغه دي که نه وي نور ختم یو. 4.5 ساعته وروسته موږ د ګربت د هسک غره هسکې تر ټولو دنګې څوکې ته راورسېدو. دغه دنګه څوکه چې د اوس موږ پرې ناست یو دا د نیکۍ څوکه ورته وایي. مجاهدین ور وکاږئ خپل لاسته راوړنې. ګوره دم را پیدا کړل. ورجهاد كيف الوليد التاسع زي الوليد. درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ. دا ځل مو د وردګو ولایت د ګربت له غره څخه هرکلی کوو. راځئ چې د ښار له ښایستونو مو لږ راوباسو د افغانستان ښکلې غرنۍ سیمې در باندې وګورو. دا مهال موږ د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د اونخې د شهید پرور او ښکلې درې د هسک کلي بادام د کلي د غره خرولې غره په سر باندې قرار لرو. دغه زموږ کلی دی، دغه زموږ کور دی. دغه وړاندې کلي دي، هغې خواته د چک ولسوالۍ سرحدي کنډاو دی چې موږ د هر درې کنډاو ورته وایو، او هغه د ګدایي تنګي دی. ګدایي زموږ نه کوز کلی دی. او دغه ځوانان دي چې تاسو ګورئ نن د اختر درېیمه ورځ ده او دوی راغلي دي غرنۍ میله کوي. ستړي مه شئ، ستړي مه شئ ځوانانو. دا ټول راغلي دي اوس ځي د وردګو تاریخي غره ګربت غره ته ځي. هلته هم میله کوي او هم مرخیړي چې یو قسم طبیعي خواړه دي هغه ګوري، او د دې ترڅنګ پښۍ رڼې او د ښه ښایسته طبیعي ښایستونو نه خوند اخلي. نو موږ ټول راغلي یو چې دغه اختریزه میله د ګربت ښایسته غره ته یوسو. تاسو ګورئ دغه وړاندې د خرولې خوړ نومیږي، هغه وړاندې د مرغه ځاله ده، هغه زیړه ګورئ. دلته یو تاریخي، دلته د خلکو ترمنځ یوه اسطوره موجوده ده چې دا یو ډېر لوی ګربت و، یعنې داسې ګربت و چې ډېر غټ غټ وزرې و. یعنې دا یو اسطوره ده د خلکو ترمنځ، او دغه یې ځاله ده. دغه ځالې په هکله دا روایت هم موجود دی چې هېڅوک هغې ځای ته ورختلی نه شي، مګر په ډېر سخت تکلیف سره یو څوک کولی شي ورشي. نو دغه ډېره تونده، یعنې ډېره زیاته تونده ده او دلته هر څوک نشي ختلی. خلک راځي د دغه ټولو کلیو نه د ګربت غره ته، نه یوازې میلې کوي بلکې د دې ځای څخه د طبیعي پیداوارو څخه ګټه اخلي، د غره څخه لرګي راوړي، بوټي راوړي. تاسو قدم په قدم زموږ سره ملتیا کوئ. راځئ 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 مجاهدینو.
بیا هم سلام ملګرو، دا دی راورسېدو د ګوربت د غره سر ته. بعد د 3 ساعته پیاده مزل څخه وروسته راورسېدو د ګوربت سر ته. دغه وړاندې سپین آو دی او دغه لاره چې تللې دې ته د مجت مینې وایي او دغه ښکاته چې ده دا نو یو ځای دی تنګې ورته وایي او دغه د مرغه د ځالې شا ده. نو دغه ټول ډېره پراخه ساحه ټول د ګوربت غر دی. هغه وړاندې چې ګورئ هغه د شنیز د آبدارې غرونه دي، هاخوا ته یې لوګر دی او دې خوا ته نو هغه وړاندې په کنډونو کې لاندې زموږ کلی دی چې هغه شاته غر یې تنګی نومیږي او هغه وړاندې السلام علیکم دوستانو، خیر موږ نه خو څه کوخ وته نور څه نه دي پاتې. دغه یو دوه میمیز دي په دغو کې انرژي لټوو که څه کې پاتې وو خو هغه دي که نه وي نور ختم یو چې څه کالوري وه څه انرژي وه ټوله ضایع شوه لاړه. 4.5 ساعته وروسته موږ د ګوربت د هسک غره هسکې تر ټولو دنګې څوکې ته راورسېدو. دغه دنګه څوکه چې د اوس موږ پرې ناست یو دا د نیکۍ څوکه ورته وایي. اخوا ته سپین آو دی، هغه لاندې تنګې دي، دو خوا ته پسې د شنیز خوا ده او اخوا ته پسې غزنی دی. ډېر لوړ راغلي، یعنې تاسو فکر وکړئ چې د سمندر د سطحې نه د اوس موږ شاید 2.5 یا څه کم 3 متره په لوړه ارتفاع سره ځای ته راغلی یو. نو
مجاهدینو د دغه سفر په جریان کې لاسته راوړنې هم درلودې. داسې سره سره تازه نازک څکوري هم پیدا کړل او رواش هم را پیدا کړلې. ګوره او مرخیړي هم را پیدا کړل. تاسو ورته وګورئ، تاسو یې لیدلی شئ. یعنې دا زموږ سفر چې و پر دستاورده سفر و. ګورئ مجاهدین وکوئ خپل لاسته راوړنې. ګوره دا هم را پیدا کړل. ګرچې ټولو ډېره هڅه پسې وکړه، خو په 10-12 کسانو مې لا وتوانېدو چې دغه 4 دانې غم ویلې مرخیډیر پیدا کړو. اوس به څه د خیره دا به هلته ډاډه کوو؟ نه ډاډه نه، دا به هلته په خیر سره په غوړیو کې پخوو. کندې خدای وکړه لږ داسې ښه انرژي واخلو او لږ شماره کې پیدا شي. که څنګه تاسو څه نظر دی؟ دوی داسې شنو څوکریو ته شروع کړې ده، والا کې دوی ته هېڅ ضرورت پاتې شي. تاسو داسې کتلی شئ زموږ د سفر دوه ملګري لوړ په یوه برکه باندې ناست دي. ګوره درنو دوستانو، دغه د گربت دغه بله څنډه ده. یعنې په ټوله کې د گربت مساحت ډیر زیات دی، ډیر زیات پراخه دی. گربت په ټولو کې په 3 ولسوالیو پورې تړلی، چې د سید آباد ولسوالۍ مربوطات دي، د چک ولسوالۍ مربوطات دي چې هغه د گردن مسجد یا د مسجد طرح ده، او دې خواته چې ده د جغتو ده چې هغه هلته د جغتو د ریاو او ګنډکول او لیګي باباخیل دغه کلي هغه دي چې هغه د گربت خوا څخه ناوونه ورکوز دي، د گربت اوبه ورځي خواته. یعنې دغه غر د سید آباد ولسوالۍ نه پیل او په غزني باندې ختمیږي. د روسانو په وړاندې د افغانستان د خلکو د مقدس جهاد په ترڅ کې دلته به زموږ د سیمې مجاهدینو پټنځایونه او مورچې جوړولې، او زموږ هغه څنډه چې تاسو یې ګورئ هغه ځای د محاذ مرکز نومیږي. هغه وړاندې په دې معنا چې دلته به د مجاهدینو محاذونه وو. گربت یو د حماسو تاریخ لري. گربت د افغانستان په سطح یو مشهور غر دی، بلکې خصوصا د وردګو په سطح باندې ډیر مشهور غر دی، او دغه نوم یې هم وجه تسمیه گربت. گربت موږ شاهین یا عقاب ته وایو، داسې یو غرني مرغه ته چې هغه یوازې په ډیرو لوړو ځایونو کې ګرځي. نو د دغه ځایونو دغه جوړښت هم ډیر طبیعي، ډیر دست ناخورده او ډیر سخت شوی دی. تاسو ګورئ ډیر لوی بوټي دي، دلته بیلابیل حیوانات پیدا کیږي. د دې ترڅنګ چې ښه چمنونه لري او ښې اوبه لري، واورې لري. تاسو وګورئ اوس د ثور میاشته د گربت دغه ټول غرونه مخامخ ټول په واورو پټ دي. د گربت کیسه په دې ځای نه ده ختمه. گربت ته به نور هم ورځو د خیره او میله به کوو، نور ځایونه به یې در باندې ګورو.
ماشاءالله خلاص دی داره کار میکنه ډوډۍ مې حلاله که ځم دواړه غونه یم انصاف ورکړه امیر به ځان نه اوس په یو ځای کې اوس مطلب اول به دا کی دا چا دلته یې وخت نیولی و ما کشف بیا او دا چې دغه څوک په دې لګیا دي دا د او پرین ولاړه یاره اوس نو وخت دی چې غربت کې د مرتډیو د غربت د رڼیو ګډه خوراکانو بس اوس نشي جان درې څلور ساعته مې انتظار ورته وکړه چې بالاخره پخه کړله او دغه دي ماشاءالله د مجاهدین ټول سخت وږي تږي دي که نه که نه دا د ورجهاد یې کوي په ډوډۍ داسې خوندور دی تاسو ځای خالي دی هیله ده چې تاسو ښه وخت ولرئ ډوډۍ مو خوړلې وي د مبشر میډیا درنو لیدونکو د غربت تاریخي غره ته له یو اوږده او ستړي سفر وروسته بالاخره زموږ سفر د مازدیګر په 3:30 بجو پای ته رسیږي هیله ده چې زموږ د دغه سفر او خاطرو څخه مو خوند اخیستی وي د غربت غره په اړه مو معلومات زیات شوي وي تر بل په زړه پورې او ښایسته راپور پورې چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو په متعال رب سپارو هر چیرې چې یاست سرلوړي او ښاد اوسئ خو هیر مو نشي چې د مبشر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ زنګوله یې وکړنګوئ چې زموږ د نورو راپورونو نوټیفیکیشن هم درشي ښه وخت